بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ رعد دا 94 نمبر سورت ته او په دې ترتیب باندې 13 نمبر سورت ته نازل شوه د روسته د سورۃ محمد نا دعوه د سورت اثبات توحید په دلو باندې رابطه د مخ کی سورت سره مخ کی سورت کی نفي وشوه د شرک په دعا پس تاغینه چې نفي د شرک شوه په تصرف په سورۃ یونس کی او نفي شوه د شرک فی العباده په سورۃ هود کی او نفي شوه د شرک فی العلم په سورۃ یوسف کی نو اوس په دې سورۃ کی هغه اثبات د توحید په فاد الله باندې او اکثر دلایل عقلیه پیش کړي خرابتیم د مخکې معلوم شو دعوه معلومه شوه خلاصه حاصل د سورۃ سور لسایتونو کی دعوه توحید و دلائل عقلیه نه آیاتونو کې تخویب 15 آیاتونو کې زجر او دلیل نقلی دو پیش کړي دلیل وحی دو پیش کړي او به مثال د موحد او د مشرک او د مورز او د منیب هغه خلق چې الله نه مخړون کړي او هغه خلق چې الله ته منه کون کړي او الله ته ورګرځیدون کړي دا غي مثال پیش کړي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی شروع کوم الف لام میم را الله په واده په مقصد د حروف تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب والذي انزل اليك من ربك الحق او هغه کتاب چې را لګل شوی تا ستاسو رب له خوانا هغه حق دی دا صورت مشکل دی خو تخیل کوي په توجه کېږي ورته ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلکو ایمان نه لري الله الذي الله غزاد ته رفع السماوات بغیر عمد چې اوچته جوړ کړی د اسمان د سينو چلاندې بیمان واچول به اوچت کو نه اوچته جوړ کړی د اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه تراونها د دې دوه معنی دي بغیر عمد سر نستنو تنشته لکه چې ته وتګوري او دویمه معنا بغیر عمد بغیر دستنو داس استنې چې تاسو ووینئ ستنشتا پتا سي نه نو په لومړنۍ ترجمه کې ستنې نشتا او په وروستنۍ ترجمه کې ستنې نشتا پتا سي وینه نه ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله د خپل شان مناسب عرش باندې وسخر الشمس والقمر او فکر یې چول دین ورا سپوږمۍ کل یجري لاجل مسمى هر یو د دې چلیږي تر معلومه ټیپو دی یدبر الامر انتظام کوي د ټولو کارونو چاته سپاری نه یفصل الایات تفصیل سره بیان آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې د پاره چې تاسو ملاقات خپل رب باندې یقین وکړئ وهو الذی الله ذات مد الارض چې خره کړی د ازمکا وجعل فيها رواسي او پیدا کړی دی پاغي کې غرونه وانهارن او سیندونه ومن كل الثمرات او دارنګ د هر قسم میوونه جعل فيها زوجين اثنين ګرځولې دی په مکه کې زوجين جوړه اثنين دوا د الله دی عظیم قدرت ته وګورئ چې څنګه په انسانانو په حیواناتو کې قسمونه دي جوړې دي نو الله په میوه کې مدرسه نر او ماده نرم او کلکا خواګه او ترخه دا ټولې په دې میوه کې شته نو دومره عظیم قدرت چې په هر شي کې جوړې پیدا کړې دي نرو مادم پکې شته خواګه او ترخم په میوه کې شته وچ او لمدم په میوه کې شته او دارنګي نرمه او کلکم پکې شته د دې ټولو ایجاد او پیدائش شاکړه الله یغشی الليل النهار وراغون دي شپه ورځتا ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې دلایل دی او نخې دا قوم لپاره چې سوچ کوي وفي الارض قطاع متجاورات او پدې سمکه کې قطاع حسی دي قطاع ټوکړي دي متجاورات یو بل ته نږدې دی غرون تور شي دی غرونه کې پام وکړي دا سبب کې تور لیکه خطلی دا سبب کې سپینای دا سبب کې سرای دا سبب کې شنای دا سبب کې زیړ ایران ورتلاش دارنګ دې اسمه کو تاو ګورا زین اسمه کې د سیدی چې قبر په کې وباسي نو وداله چې وਹੀ نو پلاسونه تڼا کې ودرای
زینې د سینر بیری چې کودای ته ضرورت پکې نه په بیلچه باندې هم دغه کیږي دا نو دا چا کړی الله وفي الارض فزمکه کې قطعون ټوکړي دي متجاورات یو بل تنیز دي وجنات باغون من عناب دانګورنا وزرون فصلنا ونخيل او کجوري سنوان سانګو والا وغير سنوان بغیر سانګونا يسقى بماء واحد وبکولې شي په یو قسم وبو باندې ونفضل بعض على بعض او غرواله ورکو منګه بعضو میوه لره په با او غرواله ورکو منګه بعضو میوه لره په بعضو باندې په کولی په مزه کې عجیب کار دی دی وی ونی میوه وای نور طرف ته چې کومه میوه ده هغه فغی سوري باندې چې بیا تروي بوټه یو دې زمکه یو ده په یو قسم وګو باندې وبشوي دي لیکن میوه خون کې فرق دی ان فی ذلک آیات لقوم یعقلون یقینا پدې کې دلایل دا قوم لپاره چې پويږي و ان تعجب پیغمبر کته د دوی د انکار نه تعجب کوي راشه تعجب خبره دادا و ان تعجب او کته تعجب کوي د دوی د انکار نه فعجب قولهم نو لا عجیب دا وینا د دوی چې وای ایذا كنا ترابا ای کله چې شومغه خاوري ائنا لفی خلق جدید ای ایوب منګه پیدائش نوي کی اولئک الذین کفروا بربهم دا هغه خلق دي چې کفر او خپل رب باندې او اولئک الاغلال او دا کسان توقون بی فی اعناقهم دغه په سټونو کې او اولئک اصحاب النار او دا کسان دي وروالا هم فیها خالدون دی په دې ور کې همیشوي ويستعجلونک بالسیئه زرغواړي د تانا عذاب قبل الحسنات مخکې د نیکی او د ایمان نه ایمان او نیکی وسنشته او عذاب غواړي نو د عذاب دفع دا د عذاب دراتونه مخکې پکار ده او د عذاب دفع کیږي په ایمان او په اعمال باندې ایمان او اعمال نشته او عذاب غواړي ويستعجلونك جلدی کوي پتا باندې ما نظر غواړي ته نبی سیئت عذاب قبل الحسنات مخکې د نیکینا او مخکې د ایمان نه وقد خلت من قبلهم حال دا د چې تیر شوی د مخکې د دوی نه المسولات عذابنا شرمون کی المسولات عذابنا شرمون کی وان ربک لذو مغفرة او یقینا ستارب خاوند د بخشش عن الناس د پاره د خلق علی ظلمهم سره د ظلم دا بوینا وان ربک لشدید العقاب او یقینا ستارب خامخاسخ عذاب ولاده ويقول الذين كفروا او يا کسان چې کفر کړي دي لولا انزل علی آیه من ربه ولنشر علی گله پدبانی نخا من ربه طرف د رب دغه معنا هغه معجزات چې منګه ته غواړو هغه ولی ناراضي نو دا مطالبه تا نه ولی کله خصه په واکې نه ده انما انت نذیر انما انت منذرون یقینا خبر دا تیرون کې ولکل قوم هاد او د هر یو قوم د پارسوي دعوت ورکون کې وي نو ته ما دوی ته دعوت ورکون کې را لګلې ته ما دې نه راوښته به خلکو ته معجزات راوړي الله يعلم ما تحمل كل انثى الله فی جنی الله معلوم دې دتا ما تحمل كل انثى هغه چې پرتکوي هر زنانا وما تغيظ الارحام وما تزداد او هغه چې کموي رحمونه د میاندو وما تزداد او هغه چې زیاتوي ما تغيظ الارحام او ما تغيظ او ما تزداد نه مراد دي بعض تفاسیر وای ما تغيظ الارحام وما تزداد دا تعبیر دی د زیاتوالی د بیماری نه او د کموالی د بیماری نه بعض زنانوی محور بیماری دومره ډیرې چې هغه په خپل جون پورې حیرانه کی بعض زنانوی داغه وینه د حیض کمای نو ما تغيظ الارحام وما تزداد عبارت دا تعبیر دی د هغه وینه د حیض نه نو الله فرمای کوم زنانه چې سوچتای او کوم چې وینه چې رحیمونه کمای زیاتای دا ټول ماته معلوم دي چا دا ضمیر راځي کړي دي تغيظ الارحام وما تزداد
دا تعبیر ګرځولې د زمانه نه هغه چې کمی رحیمونه او هغه چې زیاتې هغه چې کمی رحیمونه د نه همیشته مخکې بچي پیدا شي او هغه چې زیاتې د نه همیشته ته مرسي دا غینم په سور واړی درېمه توجیه کوي دا راجی دی ولد تا ما تغیظ الارحام و ما تزداد دا تعبیر دی د ولد نه بعضی رحمونه کې یو بچي دو بچي درې بچي څلور بچي جوړ شي دا ما تزداد دی او هغه چې کمایي بعضی نه ټوکړه را پیدا شي پورا بچي هم نه همدارنګي د چا اندامونه زیات وي شپږوتی وګوتی اتګوتی وکي پیدا کی د چا اندامونه کمی یا لاس نه یا سترګ نه یا غوږ نه یا ګوتو کې کمی وي د پنځو په ځای باندې دوا او درې جوړې شي وي چا د شي وي چا بل چا د لګول ما تحمل كل انثى هغه چې پورته کوي هر ځای الله رب عزت فرمایي ما تا هغه منی هم معلوم دي هغه منی چې کوم رحمونه ضایع کوي خاون بیبي سره یوځای شي خاون نسه اجزا جدا شي دنه لاړ شي او د رحم ته ونه رسیږي هغه ضایع شي به داغه نه بچي نه پیدا کیږي وما تزداد دا عبارت ته د چانه د هغه نه چې بعضی منی هغه رحم ترای ورسیږي او داغه نه څه جوړ شي بچي جوړ شي نو الله فرمایي هغه منیم پیجنن چې داغه نه هغه ځای کیږي هغه پیجنن چې داغه نه بچي جوړيږي او هغه پیجنم چې څومره موده په خېټه کې پاتې کیږي الله یعلم الله پیږي ما تحمل كل انثى فاغه سبانه چې پورته کوي هر زنانه وما تغير الارحام وما تزداد او هغه چې کمای رحمونه هغه چې زیاتې وکل شی عنده بمقدار او هر یو چیز د الله په نسبت په خاص اندازه ده عالم الغیب والشهاده کویدون کې ده په پټو ښکارو باندې الکبیر ډیر لوی ده المتعال پورته ده سواء منکم من سر القول سواء منکم ګوره وتا برابر دي د الله علم تا برابر دي د الله علم تا منکم لتاسنا من اسر القول هغه څوک چې پټوي خبره او ومن جهر به او هغه چې ښکارا کوي خبره لره الله فرمایي که څوک په خپل باندې راو باسي حضور یې وای هغه زما په علم کې یو شانتی دی او که څوک پټو وای هغه ماته یو شانتی دی زمونږ استاد د سینېو موږ چې پټې ویل هغه ناورو او چې ښکارې وای هغه اورو خدای الله علم تا پټ ویل او ښکارا ویل دا ټول یو شانتی دی سواون برابر دي تاسو نه علم د الله ته هغه څوک چې پټوي خبره ومن جار به او هغه څوک چې ښکارا کوي خبره ومن هو مستخف بالليل او هغه څوک چې پټېدون کې پښپا کې وسارب بالنهار او ګرځېدون کې په ورځ کې له معقبات من بين يديه له ضمیر کې راجح قول دا دی چې دا راجح د انسان ته اگر چې مشهور ترجمه دا ولا چې کم کومه زه له د دې الله په اختیار کې دي معقبات نمبر په نمبر وار په وار راتون کې ملائکه له خاص الله په اختیار کې دي معقبات وار په وار راتون کې ملائکه من بین یدیه د مخکې طرف د انسان او من خلفه او د وروسته طرف د انسان يحفظونه بامن امر الله چې ساتنه کوي د انسان د الله په حکم پرون من روان یو ماشوم را منډه یو طرف ته خیال یو د مخ راوګرځو په موږ سترګې ولګي به په شابه لاړو دغه ملائکه ور سره فکر نه هغه ول فورا توجه برابر چې کله هغه توجه نه برابرې به په ورځي کاړه تورو الله فرمایي دا هر انسان سره یعنی دا انسان الله ته ډیر قیمتي دی خدا چې وس الله سره شرک کوي نو بیا د سپي مثال شي بیا د خره مثال شي بیا د ساروي مثال شي دیم له د دې انسان د پاره د الله د خوانه معقبات وار په وار راتون کې ملائک دي د مخ کی طرف د دنا او د روسه طرف د دنا يحفظونه من امر الله
چې ساتنه کوي د الله په امر باندې ان الله لا یغیر ما بقوم دا مخکې سورته توبه کې تیر شوی بهشک الله نه بدلوي هغه نعمت چې کړی وي په یو قوم باندې حتا یغیر ما بانفسهم تر دې چې بدل کې دوی هغه نعمت چې هغه شوی وي د په نفسونو باندې معنا دا د اعمال خرابي د عقیدی خرابي هغه پکې نه راغلي نو الله رب عزت هغه نعمت دا غوینه داخلي او کله چې د اعمال او د عقیدی خرابي پکې راشي به الله غ نعمت واخلي و اذا اراد الله بقوم سوءا او کله چې الله اراده وکي او قوم ته د بد یو عذاب فلا مرد له نو نشته دی واپس کول دا غیر پاره و ما لهم من دوني من وال او نشته دوی د پاره سوا د الله نه څوک بچ کوونکې مموال څوک بچ کوونکې هو الذي الله غذات یوریکم البرق چې خی تاسو تبرخنا خوفا د پاره د یری و تمانه د امید د چا یره وشي چا سینه تند روان دا ورته چا امید پیدا شي الله به رحم باران وکي الله دې وکي وينشئ السحاب الثقال او پیدا کوي الله غوریز درنی په وو باندې ويسبح الرعد بحمده او تسبيح و رعد ملائک سره حمد الله نه والملائکه نور ملائک من خیفته د یری د الله نه ويرسل السوائق او علیږي الله تندرونه فيسيء بها من يشاء نور سیدا تندرونه چاته چې الله وغواړي وهم یجادلون فی الله او دین بیا راضی او جګړه کوي د الله په توحید کې د الله په یووالي کې د الله په وجود کې وهو شدید المحال او د الله سخت نیون کړي له دعوت الحق خاص د الله د پاک د بلنه حق منډه مو هي له دعوت الحق خاص د الله د پاک د بلنه حق حقدار د بلنې چراوله سیګرا مدد شي د دې حقدار څوک دی الله خپل خوښه چاته باواز کې غټوي باندې شوده په ور یې خېدي جو شي وا چاته باواز کې لوی ځان ته باواز کې له دعوت الحق خاص د الله د بلنه حق وس ګوري وتا والذین يدعون هغه کسان چې داخله ورته وازونه کوي من دونه سوا د الله نه لا یستجیبون لهم بشیء نشي قبل ولا د دوی لپاره هیڅ شي دا خلک چې د الله نه غیر چاته आवाज کوي الله فرمای هیڅ شي ولا نشي قبل ولا هیڅ شي وس په ځافه ګوري الا کباسط نه دې د دوی مثال نه دې د دوی مثال مگر پشان د هغه خورون کی کفیه خپلو ورغو لرا کفیه خپلو تلو لرا الى الماء وبوتا ليبلغ فاه چرا ورسیږي دغه وبو د دخلیتا وما هو ببالغی او ندی دغه وبو را رسیدون کې د دخلیتا یو سړی دې تګې دې روزه مازیګر دې ماخام دې اذان کیږي اول ته کولر پروت ته شربت کې جوړ کړل دی او ورته دې کې ناس دی اذان وشو لاس یو کې وبو راشه چې وبس کما زما در باندې تن نه ماته شي وبشي مخلوق نه چې غواړي د قصیده لکه چې وبو ته وای راشه دې وس کما هغه بډېری په منډه ولا راشي خپل خپل کې ورنه وځي اې الله بندگانو اې الله بندگانو سوچو کې دا عجیب کتاب دی او الله حاضر ناظر دی چې عذر خود عقیدی په لحاظ قطعا نه قبليږي خو د دې قران دا اوریدو نه بعد به خو سوال نه پیدا کیږي او د دې باباګانو نه د دې غیر الله نه هیڅ نه کیږي هیڅ ځان ملي ونی کوي راشي چې چا نه کیږي هغه نه وغواړي هغه الله دی او چې چا نه کیږي هغه مخلوق دی هغه نه مغواړي دومره آسان مثال چې معشوم به پیډې شي له دعوت الحق بلنه چا حق ده له خاص الله بلنه د حق نو تبه بابا ته ولې چغي وي چې وਹੀ نو والذین يدعون من دونه هغه کسان چې आवाजونه کوي سوا د الله نه بل چاته لا یستجیبون لهم بشیء نشي قبل ول دوله هیڅ شي
الا کباسط کفیه نه دی د دوی مثال مگر په شان ته د خورون کی د خپل تلو د خپل ورغو ال الماء وبوتا ليبلغ فاه چرا ورسیږي د غوبو د خپل تلاسی او ته نیولې چرا راشه چول اسلام وما هو ببالغه او ندی دغه اوبر رسیدون کې د خپلتا وس اخو مهر الله وحی زین نویم مهر په الله وحی وما دعاء الكافرين الا في ضلال دغه چې غیر الله تاواز کوي دي ته الله سوی ول کافر وره وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندی اوازونه د کافرو خپل معبودانو ته مگر په گمراهی کې دې پاسه به خلک وي دا مسلمان مرشي به وي اللهم اغفر لحينا وميتنا زدایم خدعا کوي هغه ته دعا نه کوي اللهم چې تکبه کې ژوندو مړي وینو هغه مړي ته خدای دعا نه کوي چې کوم نور غلي وي داغه پر یو ټکی کې نشته چې کوم ټکی داغه د پاره دی هغه ټکټ کی اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا دغه مړي د پاره چې تور ته ولاړ هغه ته دی وستا او اړه کتابونه چاپ شوی دي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا کې نشته دا چلی ولله يسجد من في السماوات والارض خاص الله ته تابع دي او خاص الله ته سجده کوي هغه څوک چې پاسمانو کې دی او زمکه کې توا مکرها څوک په خخ او څوک په زور وذلالهم بالغدو والاسال او تابع دي د الله سوري دی بالغدو سبا مال والاسال او بیگا مال اے دا ته چې زی رواني ورېز نه او نوري سورې دی وک نه وی دا سورې ستاده کده بل چا دی سار د مخې چې تر رواني سورې کوم دی دی خواوي کولای شي چې د خپل سورې سار د مالی دی خورا واړه ځان مړکا ګرتاو شه زتا وګورم چې دا سورې دی خانه دی خواته واړه په خپل سوري دی وسه نه رسیږي او مال زامن راکای په خپل سوري دی وسه نه رسیږي او مال چې د خپې او د لاسونه شلای په خپل سوري دی وسه نه رسیږي از ما سترګې غوګونه ډندای و په سترګړون شي ولی سوچ بنه کې به چې ماسبخیم شي به د سورې کوم طرف شي به هغه طرف شي ځان مړک مړ ستا سورې دی ستا د بدن سره تعلق لري تی به ماجر کې دی خورا واړه وځه ساجيبه کتاب دی خو چې څوک په پوښي وی وای موږ ګړ هغه تراو ختم دی منډه حق ناری کی وزدونه په خلک واوري چې حق یې وای او راکته شي نور اخو درکو ته لګي چې سی ویلا دا زما استاد بدن سورې دی زور په رسی اچره نو چې په خپل سوري دی وسن رسیږي بل ډاکټري څنګه ورکه د بل په خېټه بریخ څنګه راولي د بل چې د بیماری څنګه لري کې بل زامن څنګه ورکه بل د نور څنګه ورکه اداره ته وایي وزلالهم ستا سورې د الله تابع دي سار د مخیم دي سورې د الله تابع دي هغه چې څنګه وغواړي هغه شی وکړي ته چې څنګه وغواړي هغه څنګه کیږي لیوانو په شان د ګرتاو شکتا د سورې راواړو نو بیا ماته وایا عجیب خلق دي قل من رب السماوات والارض الله رب العزت په دې ثابت شوی حقیقت باندې په دې ثابت شوی حقیقت باندې چې کافر یې مانی دلیل پیش کړي ورته وای قل تتپوسکا من رب السماوات والارض په دې ثابت شوی حقیقت باندې الله دلیل نسی څه دا منل شوی حقیقت چې کافر یې مانی مسلمان یې مانی دی باندې الله دلیل نسی ورته وای قل من رب السماوات والارض وتویا سوک دې رب د اسمانو د زمکي قل الله تورتوي الله قل افتخذتم خاجب خبره ده چې د زمکي او د اسمان پیدا کون کې الله غني او به عبادت تبل چا کوي به عبادت د بل چا کوي
نو چې مالک او خالق د اسمان او د زمکه الله غني خو بیا عبادت هم دغه کوي کنه قل تورتوایا افتخذتم من دون اولیاء ایا پس نیونی تاسو سوا د الله نور مددګاران لا یملکون لانفسهم ندی واقدار د ځان لپاره د فائدې او نه د ضرر قل هل یستوی الاعمى والبصیر خلنه خبر دادا چې په دې مسله څوک کوی دی بنا دی چې په دې مسله نه پوي غړون دی قل هل یستوی الاعمى والبصیر ورته وایا آیا برابر دی وړاندې او بنا ام هل تستوی الظلمات والنور او یا برابر دی تیاری اورنا اچرب نه دی برابر ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تیاری اورنا ام جعلوا لله شرکا یا جوړ کړی دی د الله لپاره شریکان خلقو چاغي پیدائش کړی دی کا خلقه پشان پیدائش د الله وتشابه الخلق علیهم به ګډوډ شوی دی مشابه شوی دی پیدائش په دی باندې الله فرمایي دا راته وایي زمکه اسمان دا خو ما پیدا کړی حقدار د بندګۍ زیما استاد د بل چا بندګي کوي دا د بل چا بندګي چې تاسو کوي دا راته وایي چې هغه هم دغه سي پیدائش کړی دی چې ما کړی دی شته دسي ها نشته کاغوی پیدائش کړی وي څنګه چې ما پیدائش کړی دی به بتاوه اشتباه راغلی وي چیرې دا اوس د پیدا کړلی کده پیدا کړلی د بندګي حکم کده د بندګي حکم هغه څه شی پیدا کړی مدي او نه پیدا کولې شي نو په کوم دلیل باندې ته داغي بندګي کوي کزه د خپل بندګۍ درته وایم خدا ټول نظام ما روان کړی دی دا غمره ته څه و خایا کنه چې به پتا باندې اشتباه راغله چې دا بد پیدا کړي او کده پیدا کړي د بندګۍ حکم او کده د بندګۍ حکم نه چیا ما غند کړي ام جعلوا لله یادې ګرځول الله پر شریکان خلقو چې پیدائش کړي دی غوي کا خلقی پشان د پیدائش ته الله فتشابه الخلق علیهم به ګډوډ شوه د پیدائش په دی باندې قول الله خالق كل شيء هغه سم نه دی پیدا کړی ورته وایا الله پیدا کون کې د هر یو چیز او هو الواحد ادغ الله یو دی القهار زورور دی انزل من السماء ماء الله رب العزت د حق او د باطل فرق کوي په دې مثال سره مثال مقصد د څه دی باران وشي باران په وجبانی په دې نالو کې باران په وجبانی په دې خړونو کې باران په وجبانی په دې کندو کې په هر کند کې داغه په مقدار اوبر روان شي لوی ناونه لوی خړونه لوی کندې ډیری وبکې راشي واړه ناونه واړه خورونه واړې کندې لګي وبکې راشي دغه وبو انسانان مسکی دغه وبو ساروی مسکی دغه وبو هغه پټی پم خلک وبکی دغه وبو سدسمکه په سر پاتې شي سپه دې زمکه کې ورننه وځي بیت د زمکه نه د چینی او دارنګي د کویانو په شکل بیا راوځي او د دې سیلاب او د دې وبو د پاسه زګونه هم ښکاری دا یو دین مثال دا قانون دي دا معدنونه دي د سرو او د سپینو دارنګي د نورو قیمتي شیزونو عقیبه خلق ور بلې د دې لپاره چې دا غینا کالی جوړ کی چارګول دی د غاړې هار دی د غوګونو والی دی د تندې ټیکرې دی دا ته جوړي دارنګ د کور سامان ته جوړي د سپینو د خلق پیلې جوړي جامونه ته جوړي ګلاسونه ته جوړي نور شیزونه ته جوړي هغه په سر باندې هم څه زګون راځي نو د حق او د اهل حق مثال د هغه وبو او د دغه معدنونو دی
او د باطل مثال د زګ او دارنګي د خيري دي خیره همیشه نه پاتې کیږي په سر باندې وی زر ختميږي او کوم چې قیمتي شزونه دي هغه ډیره موده پاتې وي خلک دې رساخلي फायदा الله فرمایي حق او د حق طرفدار دغه سي مضبوط دي هغه فائدہ دي دغه فائدې خلکو ترسيږي د باطل د زګ مثال دی فقط راخکاره شي به تورک شي داغه سګټ او فائدې چاته نه رسیږي لاندې خلاصه د آیات دا د وسله د ترجمه ته ګورئ انزل من السماء ماء راورولی د الله د برنوب فسارت اودیتون پس او بهږي کاندي خړلونا ناونا بقدرها خپل اندازا فاحتمل السيل زبر الرابيه نو اوچت کی سیلاب زګ اوچت ومما يوقدون عليه د حق او د اهل حق مثال د هغه معدن او کان په شان ته هم دي ومما يوقدون عليه او دا غینا چې بلوي دوی ور پاغي باندې ابتغاء حلیتين د پار لټولو د کالو ومتاعن او د سامان زبان مثله زګ دې دغه زګ په شان ته كذلك يضرب الله الحق والباطل دا غرض الله بیان کوي د حق او د باطل فاما الزبادو هر چی زاد دی فیذهب جفا نغلاړ شي بیکارا هغه ختم شي هغه بیکارا لاړ شي داغه وخت نه حق مضبوطی هغه دائم پاتې شي واما ما ينفع الناس او هر چی هغه سیده چې پیدا ورکي خلق ته فیمکث فی الارض هغه پاتې شي پس مکه کې دغه رنګ معدنیات دي کاری دې جوړ کو ډیره موده پوری خلق دې فائدې اخلي دا دی حدا پوری چې نیاله ورکال کالی جوړ کړي د نیا نه لور ته پاتې شي د لور نه بیا وسې ته پاتې شي د وسې نه بیا کړه وسې ته پاتې شي او د باطل مثال د زګ مره سي ختم شي کذالک یضرب الله الامثال دغه شادي بیان الله مثالنا للذین استجابوا لربهم د هغه خلقو د پاره چې قبول والے او د خپل رب الحسنا خیسته حالت ته خیسته جون ده الحسنا جنت ده والذین لم يستجيبوا له او آکسان چې نه دي قبول والے نه کړی د الله لو ان لهم ما فی الارض جميعا کچری بشک شیر دوی د پاره چې پزمکه کې ټول ومثله معه او مثل داغه سره لفتدو به نو خامخه چې دبور کې د پاغي باندې او قبليږي بتنه اولائک لهم سوء حساب دغه کسان د دوی د پاره د ناکاره حساب وما وهم جهنم او زي جهنم دی وبئس المهاد او ناکاره جوړ شوی زي د جهنم افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق وس الله یو بل مثال پیش کړي او دا په صلاح او قضاوت ته حواله کوي افمن يعلم آیا پس هغه څوک چې هغه پويږي په دې ان ما انزل اليك چې بشک هغه کتاب چې را لګل شوی د تا ته من ربک استاد رب لخوانا الحق دا حق دے کمن هو اعما دے پشان دا اغا چاکی دیشی چا غڑون دے چرین دے برابر انما یتذکر اول الالباب یقینا خبر دادا پند اخلی خاوندان دا عقل نصیحت اخلی خاوندان دا عقل الذین هغه کسان یوفون بعهد الله چې وفا کوي په لوز د الله باندې ولا ينقضون الميثاق او نه ماتي لوزنا والذین واکسان یسلون چې پالي یو ځکې ما امر الله به هغه څه چې امر کړی د الله پاغي باندې ايو صلا دی یو ځکولو الله رب العزت د صله رحمی او د رشتہ داري د پاللو حکم کړی دی او د رشتہ داري پالي او ويخشون ربهم او ویریږي د خپل ربنا ويخافون سوء الحساب او ویریږي د ناکاره حسابنا والذین واکسان صبروا چې صبر کړی دي ابتغاء وجه ربهم د پاره دل ټولو د مخ طرف خپل
او درزا درخل واقام الصلاه پابندۍ سره کوي منځونه وانفقوا لغی مما داغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړي دوی ته سرا په پټه وعلانیتن او پخکارا ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفقې په نیکی باندې د بدای دي کې تفاسیر ډېر وو تفسیر کړی دی حسنین مراد توحید دی حسنین مراد لا اله الا الله دی او د سیئین مراد شرک دی نو د پکې په توحید باندې شرک لرا د پکې په توحید باندې چاله شرک لرا د پکې په لا اله الا الله باندې چاله شرک لرا حسنین مراد سنت سیئین مراد بدعت او رسم او رواج نو د پکې په سنت باندې بدعت د پکې په سنت باندې رسم او رواج کوشش دای چې خلکو کې سنت راشي د خلکو د جنت بدعات او رسومات او رواجونه څه شي اوزي ويدرؤون بالحسنات السيئه د پکې په نیکی سره بدای لرا څوک ورته کنزل وکي د کنزلو جواب په کنزلو نور کوي ويدرؤون بالحسنات السيئه د پکې په نیکو اخلاق باندې بد اخلاق اولئک لهم عقبى الدار دا کسان د لپاره خان جام دي د کور د آخرت جنات عدن باغونه د همیش کوي دي يدخلونها نوذ باغیتا ومن صلح من آبائهم او هغه چې نیکان وي د پلارانو د نواز واجهم او د بیانو د دینا و ذریاتهم او د اولاد د دوینا والملائکه او فرشتي يدخلون علی من کل باب داخليږي په دې باندې دروازې نه ورته وایي سلام علیکم بما صبرتم سلام دې په تاسو باندې په سبب د هغه چې تاسو صبر کړو او د صبر ما تاسو تشریح کړی و صبر على الطاعات صبر عن المعاصي او صبر على المصائب دنیا کې نیک اعمال کول بد اعمال نه ځان ساتو او د نیک اعمال په کولو کې او د بد اعمال نه په ساتلو کې د کوم تکلیف راغلی د نوغه برداشت کړي نو کدا مزه تا ته ملاویږي دا په دې ملاویږي دیم صبر علی المقدور صبر عن المحظور صبر علی المامور دا الله په تقدیر باندې صبر کول جزې پځې نه کول د نارواو نه ځان بندول په ماموراتو باندې عمل کول سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار نو خد انجام د کور رستنی والذین ينقضون عهد الله کسان چې ماته لوز د الله من بعد میثاقه پس تکلکوالی دا غینا ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه چې الله حکم کړی پاغي باندې ايو صلا دی ځای کولو ويفسدون في الارض او فساد کوي پزماکه کې اولئک لهم اللعنه دا کسان په دوی باندې لعنت ولهم سود دار او د دې لپاره د بد کورو الله یبسط رزق لمن یشاء الله پراخ کې رزق چاته چې وغواړي او يقدر تنګي وفرحوا بالحیات الدنیا او خوشاله دي دوی په ژوند دنیوي باندې ومن حیات الدنیا او نه د ژوند دنیوي مقابل د آخرت کې الا متاع مگر لګه پیدا ويقول الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړي دي لولا انزل عليه آیتون ولنشر علیه په د باندې نه خو معجزه من ربه د طرف درب دنا قل ان الله يذل من يشاء ورته وی بشک الله بلاری کې چاته جو غواړي چې دا اعتراضونه کوي شوبې کې دا بلاری شي ويهدي له من اناب او هدایت کوي الله په طرف خپل باندې هغه څوک چې ورګرځي الله تا الذين امنوا دا کسان چې ایمان راوړل دي وتطمئن قلوبهم او اطمینان نسی تسلی اخلی زړونه دی به ذکر الله د الله په ذکر باندې ذکر الله نه مراد قران دی د الله په ذکر باندې زړه تسلی اخلي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې مطمئن کیږي زړونه یو سړی
خپل خبره باندې د بندگانو خبره جوړ راوړي باقي بنده ویلي او یو سره قران دلیل په پیش کې قران آیات پیش کې چې قران کې دا مسله ده سیده رښتې و استاسو تسلب کوم یو کې قران الذين كسان چې مان راوړل د عملونه کړی دي نیک توبه لهم خوشالي ده د دوی لپاره خه حالت ته د دوی لپاره توبه ونه د دوی لپاره په جنت کې او حسن مآب او خاصه زیاده وسیدو وحسن مآب او خاصه زیاده وسیدو دو ګرځیدو کذالک ارسلناک الله فرمای دغه شانتی د دلایل سره موږ لګلې ته فی امتن پدی امت کې قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوی د مخکې نه ګڼ امتونه زمونږ نه مخکې ډیر امتونه تیر شوی دي کذالک دغه شان ارسلناک لګلې موږ ته فی امتن په امت کې قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوی د مخکې داغه نه ګڼ امتونه ته می دی امت کې راولې ګرستا کار به صحیح زما تعجب اخلما چې څومره زیات تلاوت دا خلک کوي چې نه تلاوت مثال نشته مثال چې کله متموقع پیدا کیږي او دی په دعوت کې وتلی فورا قران داخلي مرکزونه د قرانونو نه ډکري خود لفظي تلاوت لپاره او چې به ودرېږي به وای چې یو لاک سلری زرا زیات په کم پیغمبرانو کارنامه هغه صرف دعوت دی اے د الله بندا ولی کې ولی دا دلته دې ته څو وایو قد خلت من قبلها دیر امتونه تیر شوی دي ته مې دي امت تراولې غلې ستا کارنامه بسې لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک د دې لپاره چې ولولې په دې باندې هغه قران چې تاسو وحی شوی دا هغه قران چې تاسو وحی شوی دا دا خبره مراتنګوي دونه د اخر ډېر وصیه ده د دغه پیغمبر کار دعوت هم وو د دغه پیغمبر درس قران هم وو د دغه پیغمبر کار جهاد هم وو د دغه پیغمبر کار منځ هم وو د دغه پیغمبر کار هغه چې دین حج کول هم وو د دغه پیغمبر کار کول اگر وجینی ول هم وو دغه زکات ور کول هم وو من رالو او دغه شرط جوړ کړي بس دا اصل وجه دی چې قران تلاوت شتا خود قران په معنی وبانی ان الذي فرض عليك القران د سی آیات ما ته دغه مبارک راو خوي ان الذي فرض عليك القران هغه ذات چې پتا باندې د قران د سوال فرض ګرځولې دي چې دا به خلکو ته رسې او دې ما ته وی د دین نه کیږي لاړ شه ایو جنا اعتدال نه کار احسن په کار دام د نبی کار دی دا خدای دی روزه راشي هر څو تفریج راشي لیکن ناس کی غریب فزاد څومره تکلیف پیری وجه دا د چی د سی استادانو سره پات شوی دی زمنګ نمخ کی چې دی خوان باندې پوي کړي دی دی جن به گاډي نیول او سربن ته بوتلا نن هغه وخت راشي بیا را رواني ورته دغه سی پکاري دام د نبی کار دی دام د نبی کار دی دام د نبی کار دی ایواز دا یو کې مرا خلاصوي د تتو علیهم د دې لپاره چې توللی په دی باندې هغه کتاب چې وحی کلم تا وهم یکفرون بالرحمن او حال داده چې دوی انکار کوي د بندګۍ د مهربان بادشاہانو قل هو ربي ورته وی دا الله زما رب لا اله الا هو نشته د لایق د بندګۍ سوا د الله نه علی توکلتو په دی الله میزان سپارل دی ویلې متاب او دی الله ته دی ورګذل زما ولو ان قرانا سيرت بالجبال عجیب صورت ته کا اوس الله یو بل مثال پیش کړي تاسو دی قران متعلق دا عقیده نه ساتي چې دا د الله کتاب وو نو الله فرمای دی عقیده چې تاسو نه ساتي څه وجه ده دی باندې مړی نه دی ژوند شي په دې باندې مړ سره خبرې نه شي که دنیا کې د یو کتاب وی
چې پاغي مړی را ژوند شي وي پاغي باندې چې دینو د مړ سره خبرې شي وي او به په دنه شي نو به تاسو خبره ده بل کتابم د سینشته کنه نو څنګه تاسو دې انکار کوئ دا یو ترجمه ده وتا ګورئ ولو ان قرانا کچری وی یو لستر شوه دا قران نه کچرته وی یو لستر شوه سیرت به الجبال چې روان کړی شوی پاغي باندې غرونه او قطعت به الارض یا ټوکړي ټوکړي شکړی شوی پاغي باندې زمکا او کل ما به الموتى یا خبرې کړی شوی پاغي باندې مړ سره نو په دې قران به هم به په دې قران به هم به نو په نور نه لشي نو په دې کوونه شو تاسو ولې نه خلاف کوئ او دویم د قران نه مراد دا قران دی ولو ان قرانا کچره دا قران د شي چې سيرت به الجبال روان کړي شي په دې باندې غرونه او قطعت به الموتى او به الارض یا ټوکړي ټوکړي کړي شي په دې باندې زمکا او کل ما به الموتى او یا خبرې وکړي شي په دې باندې د مړو سره نو لما امنو دې به مر باندې ایمان راوړي که په دې قران باندې دا کارونه وم شي کنه به هم داخلك نه مانی به هم داخلك نه مانی ولی په زد ولاړ دي دا دوه ترجمه دي بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لره کار ټول کارونه د چا په لاس کې د الله بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لره کارونه ټول افلم يأس الذين مؤمنانو ته تنبیه ورکړي مؤمنانو ویل کله کافرانو دا مطالبه ومن لشي چې ته دا کارو کا نو کې دې شي چې داخله کې ایمان راوړي نو الله رب دې مؤمنانو ته زور نه ور کوي تاسو ما خبره وي حالت خدا دې افلم يأس الذين ایا نه پويږي هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي الله یشاء الله لهدى الناس جميعا کچری خوښ شوی د الله نو هدایت به کړي و خلق ټول ته دا ځکه ولې شو او فاتح شستا چې دا خیال له چې د کافرو مطالبه عمر لشي دا به ایمان راوړي دا تاسو چا ویل د دې کار یاراز دی ولا یزال الذين كفروا تصيبهم بما صدروا د دوی کار یاراز کول دي د دوی کار مخاړول دي کدا معجزات پر ترام شي دا د دې مطالبه تر سرم شي نو الله ته پته چې دا ایمان نه راوړي نو تاسو الله نه خپويږئ افلم یاس الذین آمنوا ایا نه پویږي کسان چې ایمان راوړل دي الله یشاء الله کچره خوښ شوی د الله نه هدایت وکړه خلقو ته ټول ته ولا یزال الذین کفروا او همیشه یا کسان چې کافران دي تصيبهم چرسیږي وي تبما صنعوا په سبب دا عملونه چې هغه کړی دي قارعات مصیبت او تحل قریبا من دارهم یا براکوس شي دغه قارعه دغه وخت څنګهون کې عذاب دغه مصیبت نږدې لري کورونه ته حتا یات وعد الله تر دې چې راشي دا وعده الله ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله خلاف نه کوي د لوز ولقد استوجا برسول من قبلك تسلی ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او یقینا خندا کړی شو په ډیرو پیغمبرانو پرستانه مخکي فاملیت للذین کفروا نو ما مهلت ورکا کسانو ته چې کافران دي ثم اخذتهم بما راوني والاغويل فكيف كان عقاب نو څنګه و زما عذاب ورپسې آیات تا ګورئ افمن هو قائم آیا پس هغه څوک چې هغه ولاړ دی قائم حاضر دی قائم گواه دی علی کل نفس په هر یو نفس باندې بما کسبت په هغه عمل چې کړی وي دغه نفس آیا پس هغه څوک چې هغه ولاړ دی حاضر دی
په هر یو نفس باندې د هغه د هر کړوړو نه خبر دی هر کړوړو نه څه خبر دی د هر کړوړو ټکی دا به ما کسبت په هغه څه چې د کړی نو آیا دا پشان د هغه معبود کې دی چې نه اوري نه ویني نه پويږي دا برابر دي ستاسو دا معبودان نه لیدل کولې شي نه اوریدل کولې شي نه پويږي زه په هر نفس باندې حاضر ناظر یم چې هغه هر څه کوي الله وی زی وینم چې هغه هر څه وی زی اورم داغه پړه کې چې ستیریږي هغه باندې پويږم نو آیا هغه چې نه اوري نه ویني نه پويږي دې د هغه چا په شان کېدل شي چې په هر څه باندې خبر ده دا یو شانتی دي نه دا خبره په دې ځکه کې ده وای وس وجعلوا لله شرکا ګرځولي دي خلقو د الله د پاره شریکان الله سره شریکان ګرځولي دي الله سره شریکان جوړ کړي دي قل سموهم ورته وایا تاسو د دغه شریکانو صفاتونه او کمالات ما ته بیان کړئ چې تاسو دغه آیات ګورګران دي سوچ تکوي قل سموهم ورته وایا ما ته نمونه واخلي د نمونه د اخستو خبرنده خو زر دربوتوي چې لات او منات او عزا هو به وای کړ دی باندې خدای څخه نه ماتيږي آیات مقصد د سموهم نه داره چې د دې کمالات او صفاتونه را بیان کړي چې زه وګورم چې دغه کمالات او د صفاتونو په وجه باندې دوی مستحق ګرځېدلې دي د چا د الوهیت او د معبود والی ځکه تاسو چې دا معبودان ګڼئ خو څه کمالات په پکې کنه هغه کمالات ما ته ذکر کړئ اس نشتا اسی شریک دی قل سموهم ورته وای بیان کوي ماته کمالات او د صفاتونو د داغي چې د هغه کمالات او صفاتونو په وجه باندې هغه حقدار جوړ شوی دی د عبادت او د دغه کمالات او صفاتونو په وجه باندې هغه زما شریکان ګرځول شوی دي هغه حقدار د بندګۍ جوړ ګرځول شوی دا ته بیان کوي کنه دا څه کمال دی همیشه ژوند نه دی تدبیر د عالم کول نه شي هر څه ناوري هر څه نویني هر څه کول نه شي په هر څه باندې نه پويږي نو څنګه دا حقدار د بندګۍ دی څنګه دا زما شریک دی وسا پټ کی تګورا ام تو نبئونه یا تاسو خبر ورکوي الله تا په دې خبره باندې لا يعلم في الارض ام لا يعلم في الارض چې په دې صفات باندې الله پزمکه کې نه پیژني تاسو الله ته خبر په دې خبره باندې ورکوي چې الله به نه دی خبر دا کې دی شي هم بظاهر من القول یا تاسو چې دا معبودان غنئ صرف په ظاهري وینا باندې کمال ممال نشته خو د خلی خبره ده چې دا معبود دی د خلی خبره ده چې دا معبود دی به وته ګورئ وجعلوا لله او ګرځولي دي خلقو د الله لپاره شرکا شریکان قل سموهم ورته وای نمونه واخله د دوی معنا دا د دوی صفاتونه کمالات را بیان کړي چې دا صفاتونه او کمال په وجبانی د حقدار د څجور شوی دي د بندګۍ او دغه کمالات په وجبانی دا زما شریکان جوړ شوی دي ام تنبئونه وصلا فرمای چې د دروغجنو معبودانو په دعوو کولو سره تاسو الله ته د داسې خبر ورکوي چې داغي الله تعالی علم نشتا ام تنبئونه الله وای د دروغجنو معبودانو په وعده کولو
سره تاسو خبر ورکوي الله تعالی داسې خبرې چې دا غي علم الله ته نشتا ام بظاهر من القول یا په سرسری وینا باندې بل زین للذین کفروا بلکې خیسه کړه شوی د کسان د کافرانو مکروهم چل داغوي مکر داغوي وسدوا عن السبيل او سر پېښې ویلې سملارن و من یذل الله او هغه څوک چې الله یې بلارک فما له من هاد نو نشته دا لپاره څوک لار خودن کې لهم عذاب فی الحیات الدنیا د دې لپاره عذاب د پجونې نه وکي ولا عذاب الاخرته اشق او خامخ عذاب د اخرت ډېر سخت دی و ما لهم من الله من واق او نه به د دې لپاره عذاب د الله نه څوک بچ کوونکې مثل الجنه التي وعد المتقون مثال د جنت هغه چې الله ذکر شوی تقوا والا وسره تجری من تحتها الانهار بيږي بلان داغینه سندونه اولی وکلها دائمون میوه داغه مشدي وذلها وسور داغه تلك عقب الذين اتقوا دا انجام دي داغه کسانو چې ځان ساتلې د شرک نه او عقب الكافرين النار او انجام د کافرانو ور دي والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړل دي موږ وایو ته کتاب یفرحون خوشاليږي بما انزل الیک هغه کتاب چې را لګل شوی تا ته دی آیات باندې سوچ کوي شپږ درشم نمبر آیات د روسه په کار راضی به ومن الاحزاب من ينكر بعضا او ځینې د دلونه هغه دي چې انکار کوي د بعض قران نه بعض کتاب نه قل انما امرت ورته یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه بندگی وکم د الله ولا اشرک به او شرک نه کړم دا غسره الیه ادعو دی الله تعالی بلکما و الیه ماب او دی الله ته ورګرځیدل زما ماب ورګرځیدل زما وکذالک انزلنا حکما او دا غرنګي موږ را کوز کړی دی قران لره حکما فیصله واضحه عربیا واضحه انزلنا را کوز کړی دی موږ لره حکما فیصله واضحه جبوالا ولئن تبعتهم او کچره تابع شته د دې د خواهشاتو بعد ما جاءك من العلم رست داغینا چراغ تا ته د پوهینا مالک من الله من ولی نبوی استاد پر د الله د خوانه څوک دوست ولا واقع نه بچکون کې ولقد ارسلنا رسلا من قبلك یقینا لګیو من غړي پیغمبران ستانه مخ کې وجعلنا لهم ازواجا پتا باندې اعتراض کوي چې دا خزي لري دا بچی لري ولی مخکینو پیغمبران دا نه درلود یقینا لګریو موږ ګڼ پیغمبران ستانه مخ کې وجعلنا لهم ازواجا او ګرځولې موږ داغه لپاره بیبيان او ذریه اولاد وما كان رسول دغوس ما تاسو سورۃ یوسف کې ویل یعقوب علیہ السلام او کنعان کې ورسره په کوی کې پروت خبر نه دی او د مصر نه داغه د کمیس بوی ول راځي وما كان رسول او ندی مناسب هیڅ پیغمبر لرا ان یاتی بی الا بآیه چراول هغه کوم معجزه الا باذن الله مگر د الله په حکم معجزې د پیغمبرانو په اختیار کې نشتا کرامت ته ولی په اختیار کې نشتا وعنده وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان رسول ندی مناسب هیڅ پیغمبر لرا ان یاتی بآیه چراول معجزه الا باذن الله مگر د الله په حکم لكل اجر کتاب د هر نیټه لپاره لیکل دي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب د دې درې توجیه دي درې یو خبره ده مشرکین سوال چې مخکینو پیغمبرانو به مړی را ژوند کول مخکینو پیغمبرانو سره همساګانی وی پاګه به غیر ماران جوړول مخکینو پیغمبرانو د مړو سره خبرې کولې او تا سره نام سشتا نه د کوم مړی را ژوند ک نه د کوم د مړی سره خبرې وکړي الله یا تراولېګ يمحو الله ما يشاء محوکی الله سچ اوغاړي دا د هغه پیغمبرانو سره تعلق درلود و ساغه محو شوی دي
اوس داغه په ځای باندې قران دی د خلکو ته ضرورت چا دی د قران يمحو الله ما يشاء محوکی الله هغه چې الله وغواړي هغه معجزات هغه اوس الله محو کړی دي ويثبت او ثابتې چې الله وغواړي اوس د دې خلکو د پاره معجزات څه شی دي او کرامت څه شی دي قران دا د دې مخکې ورستو آیاتونو سره مناسب ترجمه ده تسهیل هغه دې ترجمه کوي په هر ليله القدر باندې د الله رب العزت تخوانه دغه کال کې چې څومره مړی کیږي د دې ليله القدر نه تر بل ليله القدر پورې څومره مړی کیږي دا الله رب العزت د ليله القدر په شپه باندې ملائکه تاواله کوي چې دا کسان به تر روان ليله القدر پورې تاسو وجنئ د دې روحونه به قبض کوي نو هغه معنا کوي يمحو الله ما يشاء زائل کوي الله دا کتاب د ژوندونه زائل کوي الله د کتاب د ژوندونه ما يشاء هغه چې الله وغواړي سمانه داغي اوله چاته ورکی ملائکه ته نو هغه د ژوندو د کتاب نه څه کی محو کی زائل کی ويثبت او فریدی په هغه کتاب د ژوندو کې څه چې الله وغواړي دا ترجمه کوي تسهیل درېمه ترجمه کوي دا په خپل عموم باندې فریدو يمحو الله ما يشاء ويثبت خو چې په خپل عمومي فریدو به په کې ختمن تخصیصات کوو يمحو الله ما يشاء ختمي او زائل کوي او محوقي الله چې سو غواړي خود دینه با هغه علم د الله هغه به مستثنا وي پاره کې تغییر ناراضي د الله په علم کې تغییر ناراضي دارنګ شقي او بدبخت او نیکبخت دا دې کې بدون ناراضي چې پروندي الله یو سړی لیکلی نیکبخت او نن هغه وران کې او داغه په څه ولیکي نیکبخت دا تنه مستثنا دي دارنګ هغه اجل مطلق هغه به مستثنا کوو کمه نیټه چې د چا د مرګ لیکل شوی دا هغه کې تغییر ناراضي نو کدا په عموم پریدو به ودا تخصیصات تکو علم د الله به خاص وي شقی او سعید به خاصي او دارنګي د مرګ نیټه به څه کو خاص کو يمحو الله ما يشاء محوکي الله څه چې وغواړي ويثبت تفریغدي او باقی پاتې کوي وعنده ملک کتاب او دا غسر اصل د کتاب سلورم ترجمه ما يمحو الله ما يشاء ويثبت دا اشاره د چاته تقديري مبدغه معلق تا دعا دی وکړه عمر دې زیاتو مود نه کړ عمر به کم وي د زیاتوالي د کموت معنا دا ده جون مې د برکات سره وي او چې دعا دی ونکړه جون مې سوي د برکات او وعنده ام الكتاب هغه اشاره د تقدیر مبرم تا چاته تقدیر مبرم تا و اما نورینک بعض الذی او کچری وخایو موږ تا بعض هغه عذاب نعدهم چې موږ وعده کوو د اسراء او نتوفینک یا موږ تا وفات کو نو به اخرت کې ته وخایو فانما عليك البلاغ یقینا پتا باندې رسول د مسلې وعلينا الحساب فم باندې حساب اولم يروا آیا نګوري دا کافر د دین عبرت نه اخلي او په دې آیات کې الله رب عزت کافر ته رټنه ور کوي تاسو نګوري چې تاسو باندې د ازمکه وخت په وخت را تنګيږي د سلور طرفنا دغه ازمکه الله ستاسو د لاس نه وباسي او د مؤمنانو په لاس کې وراچي تاسو بیا هم سوچ نه کوئ
تاسو بیا هم دا فکر نه کوئ چې الله به موږ ته په دې کارونو باندې سره کوي عذاب راکوي دین عبرت واخلئ اولم يروا ايدين غوري انانات الارض منقصها چې بشک موږ راتله کوزمه کې تا کوم واغې لرل سندونه من اطرافها د چار طرف دا غینا والله يحكم لا معقب الله فیصله کوي نشته څوک رستون کې فیصله د الله رستکون کې فیصله د الله لره او هو سریع الحساب او د الله اجر حساب ولري وقد مكر الذين من قبلهم او یقینا مکرونه کړیو هغه کسانو چې مخکې دینو فلله المکر جميعا الله په اختیار کې د مکرونه ټول یعلم ما تکسب كل نفس ویګ الله هغه سبانه چې کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار او زرد چې کوئی بشي کافر چې چا د پاره د انجام د کور د اخرت ويقول الذين كفروا او وایا کسان چې کوبره کړ دي لست مرسلات نه ته لګلې شی پیغمبر قل تورتو کفا بالله پورد الله شهیدم بیني و بینکم گواه ما بین زما استاد سکی ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې دا غسر دی علم د کتاب ومن عنده علم الكتاب مراد څوک دی هغه شپږ د شم کې چې ما تاسو د آیات په نظر کې ساتي نو مراد دینا عبد الله ابن السلام رضی الله عنه او داغه ملګری چې هم په تورات ایمان راوړیو او په تورات کې د رسول پاک علیه السلام صفاتونه لیدلی او د قران کریم حقانیت لیدلی نو الله فرمای ورته وای زما استاد په منځ کې الله گواه دی او هغه څوک گواه دی چې داغه سره علم د کتاب دی چې مراد رسېدي هغه مؤمنان د اهل کتابونه کدا د انصارو کې دغه کې نصاراو کې او کدا يهودو کې وي دا یو ترجمه دویم ومن عنده علم الكتاب او هغه مؤمنان چې دغه سره علم د کتاب دی علاوه د اهل کتابونه خو هغه چې په قران باندې دلیل نیولې شي دا اوس تفصیل لګول دي د سینې چې زی ورته وایم ځکه عوام په دې قران باندې هغه توحید او د حق دلایل نشي پیش کولای نو مراد دینه هغه مؤمنان دي چې دا غو سره علم د کتاب دی چې پاغي باندې اثبات ته حق کولای شي درېمه ترجمه علم الكتاب نه مراد ټول کتابونه دي گواه دې زما استاد په منځ کې الله او هغه څوک چې دا غو سره علم د ټول کتابونه دي مراد نه جبرئیل امین